د دغه ټریننګونو او د سرتیفیکیټ په ذریعه زه کولی شم چې بیرته په خپل فیلد کې کار پیدا کړم. بر من کار کردن جای افتخار است، ولی که افغانای ما در هر کار شاخم میکنم و بهشون یک همت و غیرت میبینم. که مجبور نباشه، وطن خیلی خوبه که وطن باشه، بیغامی آرامی باشه، نه شکایت ننی دیگه. امریکا خوشتان آمده؟ خوبه بد نیه. شما را امریکا خوشتان آمده؟ والا خوشم نیه، چی کار کنیم؟ وطن ما جور نمیشه. به عنوان یک زن افغان چطور تونستین که غلبه کنین با مو افسردگی که براتون پیش آمده بود و مشکلات روزای اول؟ والا چندین بار دکتر رفتیم. څنګه دی په امریکا کې ژوند په خاصه توګه تاسو ته؟ په هر لباس، په هر ژبه، په هر مذهب چې اوسي ازادي ده. یو ذره دا دی چې مثلا سپینګیری خلک متقاعد. آسان است که اینجا آدم موفق شود؟ خصوصا برای یک دختر آسان است موفق شود در امریکا؟ در حقیقت موفق شدن ارتباط با زحمت کشی داره. دا دومره کمالونه دي چیرته زده کړي؟ بس دا مسافرۍ او د وطن مینې، د وطن یاد. شاګرد نه منئ؟ ولې نه؟ چې تا کاریګر یې، تا به استاد ځان سره ونیسو. د خدای لپاره. په ورجینیا کې د افغانانو میله مکمله خبرونه د داود صدیقی په یوټیوب چینل کې وګورئ. درنو لیدونکو سلامونه. ایله ده چې ټول روغ او جوړ یاست. اختر مو مبارک او نوی کال مو مبارک. زه داود صدیقی یم او دلته په ورجینیا کې د افغانانو یوې لویې میلې ته راغلی یم. دلته د مسلمانانو یا د افغانانو د یوې خاصې ټولنې لخوا یوه لویه میله پلار اچول شوې ده چې یو زیات شمېر افغانان چې په دې سیمه کې ژوند کوي دلته راغلي دي او دلته ماشومانو ته د لوبو ځای، جالبې فرهنګي لوبې او سرګرمیانې تیارې کړي دي. خلک سره راغونډ شوي دي. په دې خپرونه کې د دغې میلې په اړه تاسو ته مفصل معلومات درکړم. همدارنګه ډېره به هڅه وکړم چې له خپلو وطنوالو سره مرکه وکړم. بله عزیزانو، میخواهیم که امروز با وطندارای ما در میله بزرگی که در شمال ایالت ویرجینیا برگزار شده صحبت‌های داشته باشیم. آرزو دارم که برنامه خوشتان بیاید و تا آخر با من همراه باشین. بله عزیزانو، د امریکا د مسلمانانو د یووالي د ټولنې یو مشر له ما سره دی، ښاغلی زیار صاحب. د دې غونډې په اړه به یو څه معلومات راته راکړي. همدارنګه مخکې مې سمنک او اف میوه هم ایښې ده. ماشاءالله ټول ډېرې په خوند خوري. تاسو ډېر تبریک وایم. ماشاءالله یو زیات شمېر وطنوال راغلي دي. نن څومره ښکلې میله هم جوړه کړې. یو څه معلومات راکړئ سم کړي. تاسې نه چې راغلی او الحمدلله لکه چې موږ ویلي وو وطندارانو ته همدغه خبر ورکړی و چې دلته به انشاءالله هم د اختر میله وي هم به د نوي کال. نو هغه تاسې وینئ ټولو هېوادوال راغلي. الحمدلله سمنک تیار ده، توزیع کېږي او هېوادوال راځي. اف میوه شته ده، نر غوندې اخیستلی شي. خوټېدلې هګۍ مو راوړي دي. د دې نه غیر مو چارمغز راوړي چې واچو مستي ورباندې. هماغه خپل ټیپیکل کلتوري میله موږ وکړو. الحمدلله ملي بیرغ شته دی. انشاءالله جمع به هم کېږي، ملي کارونه به هم کېږي او میله ده ازاده د هر چا لپاره. یوازې افغانان نه بلکې نور مسلمانان. ما اوس ولیده موږ د بنګالیان رونه دي، پاکستانیان دي، مختلف حتی عربان راغلي دي او دلته موږ سره په اختر کې یو ځای دي. نو موږ مننه کوو ټولو خلکو نه او که اوس هم نه راغلي نو الله دې راولي را دې سي میله کې د موږ سره برخه واخلي. ډېر اعلی. خبره دا ده عزیزانو چې دا لومړی ځل دی چې د ټولنې له خوا نه داسې یوه غونډه را بلل کېږي. هغه هم خوشبختانه چې اختر او نوروز هم یو ځای سره راغلی دی. یو زیات شمېر افغانان راغلي دي. لا تر اوسه هم دا غونډه په زیاتېدو ده او خلک را روان دي. نو همدا اوس نه ډېره ښکلې ښکارېږي. خلک ډېر خوشحاله دي. یو ډېر ښه فرصت هم برابر کړی وطنوالو ته چې موږ پکې صدیقي صاحب بل شی نشته. موږ فقط منظم کړي دا کارونه
نور تاسو وینئ افغانان راځي تیاره ډوډۍ راوړي موږ ویلو چې تاسو څه شی پخه کړي راوړي خپل نور هیوادوالو سره شریک کړئ خیر دی وي چې هر سړی راځي څوک وریجې راوړي څوک قورمه راوړي څوک کابلي راوړي څوک سمنک راوړي څوک یعنی راځي خپل ډوډۍ له بل هیوادوال سره شریکي او دغلته د اختر جشن او د نوروز جشن کوي راځي چې زیار صاحب تاسو نه پیغام واخلو د دې غونډې تر ټولو مهم پیغام څه دی څه غواړي خلکو ته ووایل دې سره مهم پیغام مو دا دی چې موږ الحمدلله افغانان یو او مسلمانان یو او دلته چې اوسېږو په دغه پردي ملک کې باید موږ خپل افغانیت خپل اسلامیت وساتو او دا په دې نه کېږي چې موږ کور کې کینو دا په دې کېږي چې دغه رقم ملي ورځې راځي دغه رقم دینی او هغه راځي رسومات راځي موږ پکې برخه والو راسو هیوادوالو سره وګو ودرېږو او خپل واړه بچیان راولو چې هغه موږ نه زده کړي چې موږ دغه دود لرو دغه دستور لرو او باید موږ د هیوادوالو سره څنګ په څنګ دغه ولمانځو نو دغه مې پیغام دی او هیله مې دا ده چې یونایټډ مسلم کمیونټي اف امریکا یا په امریکا کې د مسلمانانو د یووالي ټولنې سره وګو لاس په لاس ودرېږي بل هدف نشته فقط د افغانانو مسلمانانو د یووالي د پاره کار دی چې موږ خپل دینی او ملي شیانو باندې راټول سو بله عزیزانو لکه څنګه چې ګورئ په دې میله کې د افغانانو یوه محترمه کورنۍ را سره ده چې غواړي را سره وغږېږي سلام و احترام اختر مبارک علیکم السلام صدیقی صاحب تاسو ته د اختر مبارکي دغه دوستان چې دلته راغلي دي ټولو ته د اختر مبارکي او اوریدونکو لیدونکو ته ټولو ته اختر مبارکي وایو د مهاجرت او مسافرت اختر هیڅ وخت داسې نه لکه د وطن اختر آیا داسې مثبت اړخونه هم دلته شته چې تاسو وینئ خوشحاله کیږئ ولې نه دا یو شی دا دی چې په اختر کې چې موږ خپل فامیل سره ورځو مونځ کوو یو ځای په ګډه باندې دا یو ډېر غټ دغه دی چې دلته وینو ماشاءالله زموږ فامیل یو ځای سره زو بل دوم دا دی چې د میلې شته دي دلته د اختر د پاره چې سره فامیلونه راځي دلته سره وینو یو جایګو دغه یو دغه دی چې موږ ډیر خوشاله یو ډیر عالی تاسو سره به آشنا سو اختر مبارک تشکر زنده باشین عید شما همچنان مبارک عید به هموطنان تبریک میگم همچنان سال نوشان تبریک به شما همچنان تبریک و من بسیار خوش هستم که در یک فضای آمدیم که هموطنان من خوش و خوشحال میبینم دیگه بسیار یک فضای خوشایند است. چه مدت میشه که آمدید امریکا؟ از ما تقریبا 9 سال میشه که امریکا آمدیم. ماشاءالله حال بلد هستین امریکا را. به عنوان یک زن افغان آمدن به کشور غربی مثل امریکا چی تفاوت‌های زندگی بر شما داره؟ چقدر آسان بوده که شما اینجا زندگی را به شکلی که خوش دارین پیش ببرین؟ آیا آسان بوده براتون؟ نه خیر نه برای خودم شخصا آسان نبود چون گفتم که من مریضم شدم چون از یک فامیل بسیار کلان آمدم اینجا آمدم همراه 3 اولادم شوهرم بسیار تنهایی میکردم بسیار احساس میکردم که من تنها هستم اینجا دیگه برای خودم بسیار سخت بود. حال چطور است؟ فعلا فضل خدا خوب است چون بلد شدیم و مو احساس را که خودم داشتم فعلا من خودم یک کلاس سوین کلاس دارم کلاس خیاطی دارم با می خانمای افغانی که نو میاین بر از اونا یک جای را جور کردیم که بیاین همونجا قصه کنن گپ بزنن و در ضمن یک چیزی که من یاد دارم بر از اونا ترانسفر کنم یادشان بدم یک جایی باشه برشان که فکرشان دیگه شد. چطور تونستین که غلبه کنین با مو افسردگی که براتون پیش آمده بود و مشکلات روزای اول میشه بر دیگرها یک درس باشه؟ والا چندین بار دکتر رفتیم و بسیار اونا به این نتیجه رسیدن که گفتن که ایره باید پس پیش فامیلش ببرین و مرا گفتن که یگانه کسی که میتونی که خودت هستی که خود تداوی کنی خود روحیه بتی ما نمیتونیم چیز کمک کرده همراهت. باز 2 سال اول 2 بار رفتیم پس افغانستان. هر بار که می رفتم تو احساس میکردم که خالی کدام گپ نیست میتونم بیایم برام فامیل خود ببینم میتونم تماس بگیرم همراهشان گپ بزنم ببینمشان تصویری هیچ کدام گپ نیست. باز زمو بود که آیسته آیسته خودم راستیم خود تانستم که تداوی کنم و فضل خدا حالا همه چیز خوب است. و علیکم سلام تاسو ته اختر مبارک نوروز مبارک خدای دې وکړي اختر شپې ورځې مو په خیر په خوشحالي شروع کړي اوسي. قربان
کېدای شي ځان وپېژنئ او دا ووایئ چې څومره موده کېږي چې امریکا کې ژوند کوئ؟ ما نوم مینه ده او تقریبا زیاتره تر 15 کالو به زه دلته یم او په امریکا کې مې هم درس ویلی او هم اوس فعلا کار کوم او د ما یګانه پیام دا ده چې خدای دې وکړي چې د افغانستان نجونو ته د درس زمینه برابره سي او دا فرصتونه ورکول سي ځکه د افغانستان د نجونو په خاطر زه ډېره ځورېږم. افغانستان کې څه کول او دلته څه کوئ؟ افغانستان کې مې په دغه په یوسیټ پروژو کې په بخش د ګرانټس کې کار کولو او دلته هم سیده خوشبختانه وایم چې په هغه خپل فیلډ کې په ډي سي ګورنمنت کې کار کوم. ماشاءالله. څنګه توانېدلې د یوې افغانې مېرمنې په توګه چې هغه د خپل مسلکي ظرفیت د امریکا ته انتقال کړي؟ ډېرې مېرمنې دي چې راغلي دي په افغانستان کې ښه مسلکونه لرل، کارونه لرل، مګر نن سبا په امریکا کې یا نور غربي ملکونو کې سرګردانه دي. کېدای شي د تاسو دغه تجربه نور ته هم ګټوره تمامه شي. بالکل صدیقي صاحب، ځکه زه اول دلته راغلم کوشش مې وکړو چې د دوی دلته ټریننګونه او سرټیفیکیټونه مې شروع کړل، ځکه ما وویلي چې زه کولی شم چې په دغه ټریننګو او د سرټیفیکیټ په ذریعه زه کولی شم چې بیرته په خپل فیلډ کې کار پیدا کړم. هغه اوس چې زه موفقه شوم بال یو یا دوه ټریننګ او سرټیفیکیټ چې ما واخیستو په پروجیکټ منیجمنت کې او په خپله ګرانټس اند کانټراکټ بخش کې ما سرټیفیکیټ وکړو، بال هغې زه وکولی شم چې د ډي سي دولت سره اوس کار کوم. ژبه د څنګه د انګلیسي؟ اکثره خلک د ژبې کې د ستونزې له کبله دغه اعتماد په نفس یې ټیټ شي، کنه ښه مسلکونه لري. زه همدا اوس له ځینو عزیزانو سره غږېدمه، د افغانانو یوه ستونزه دا ده چې د ژبې د کمو پوهېدو په دلیل باندې د خپل هغه ظرفیت نه ښه ګټه نشي اخیستی. ستاسو دغه تجربه څنګه وه؟ په انګلیسي ښه پوهېدې له پخوا نه دلته هم زده کړه که څنګه وه؟ بله، په انګلیسي باندې مې بلدیت درلودو، ځکه هغلته مې په افغانستان کې له خپله د یوسیټ پروژو سره کار کولو په انګلیسي ژبه باندې کار کولو، خو دلته چې بیا هم راغلو هغه اکسنټونه یا یو څه سره فرق درلودو، خو ما کوشش کړو ریفرش ټریننګونه یا داسې ځینې ټریننګونه چې د لانګویج سکل دپاره ضروري وه چې ما هغه واخیستلو او د هغه په ذریعه زه وکولی شوی چې هغه قسمت مې د وظیفې دپاره آماده کړو. یعنی هر افغان مېرمن چې وغواړي په امریکا کې یو ښه وظیفه، یو ښه ژوند جوړولی شي. بالکل. او د امریکې مې یو دا قسمت ویم چې ډېر مې خوښ شو، ځکه امریکې کې د دین او د مذهب ازادي ډېره زیاته ده. په هغه ځای کې چې زه کار کوم د ما دپاره د هر اصولو د اسلامي اصولو برابرتیا یې راته کړې ده، ځکه زه هغلته خپل عبادت لمونځ ته مې ادامه ورکوم، خپل حجاب سره زه وظیفې ته ځم او یعنې کومه ستونزه دوی نه ده پکې لیدلې ده، چې دغه یو ډېره مهمه او اړینه برخه ده. زه تاسو ته نور هم بریالیتوب غواړم. خیر اوسئ، کور ودان. مننه. سلام خدمت شما و تمام بینندگانتان، امیدوار هستم همه خوب سر حال باشه. میشه خود معرفی کنین و بگوین که چه مدت میشه امریکا آمدین؟ ویدا عمری هستم، یکی از فعالین مدنی افغانستان است. بعد از سقوط افغانستان جمهوریت در سال 2024 ما داخل خاک امریکا شدیم و فعلا مدت 2 سال میشه که زندگی میکنیم در دنیا. چطور از زندگی در مهاجرت؟ البته زندگی بعضی از مشکلات خودم داره، بعضی از خوبیای خودم داره. از لحاظ آزادی، آرامی، آسایش و تحصیل بر اولادای ما بسیار یک کشور امن و بهتر است و از لحاظ از اینکه از پدر، مادر، فامیل همه دور هستیم و یک زندگی که فکر کنین از مادر نو تولد شدیم، همه چیز مشکلات زبان و مشکلات کاری و ایناش کم سخت‌تر است. چگونه آغاز کردین روزهای اول مهاجرت؟ آیا تا حال همه چیز عادی شده یا نه تا هنوز هم با مشکلات روبرو هستین؟ نه خیر، زندگی شکر الحمدلله صحیح پیش میره. از اون روزا ما از خاک امریکا که در آمدیم تا فعلا دیگه زندگی ما شکر الحمدلله نرمال پیش میره. چی کار میکنین؟ میتونم پرسان کنم؟ بله، من خودم مکانیک هستم، مکانیک موتور. نه میخوانی که پیش میبرم. برادر مسلک داشتی که اینم تو موفق شدی ماشاءالله. شما هم جای کار میکنین؟ بله، ما قبلا در افغانستان مسئول تیم ورزش‌های بانوان و ورزشکاران شهرداری کابل بودم و در چندین سازمان‌های غیر دولتی کار کردیم و در امریکا فعلا در یکی از والمارک‌ها به صفت کشیر کار میکنم. بسیار عالی، چقدر خوب.
البته آقای داوود بر من کار کردن جای افتخار است، ولی که افغانای ما در هر کار شاقم میکنن. من بهشون یک همت و غیرت میبینم که اونا در این خاک آمدن کار میکنن، دستشون به کس دراز نیست. کار مقدس است ولی کار چی باشه. خیر ببینی چی گپ زدی دی نمیجا امریکاییایی که اینجا تولد شدن نه همکارایت هستن. بله اونا هیچ وقت خجالت نمیکشن که شهروندان یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیا هستن نه؟ کار میکنن در بخش. ما هم هیچ جای شرم نیست. خوب است که هموطن ما در بخش از حوله قفدس خود نان خود پیدا میکنه. میخوایم این را بپرسم که آینده خود به عنوان یک مهاجری که در نیمه از عمرتان آمدین چگونه میبینین؟ آیا فکر میکنین که اینجا خواست دانستین زندگی کنین و یک زندگی بهتری بسازین، یا نه فکر میکنین که روزی به افغانستان برگشتین؟ آقای داوود، قسمی که در افغانستان زندگی کردیم مشکلات در دور جمهوریت هم داشت. ما در هوجام با بدون هیچ خود پیشرفت کرده بودیم و امریکا یک کشور پیشرفت است. امریکا یک کشور است که هر سهولت بر انسان اگر بخواید مهیاست. ما در هیچ آینده خودم با اولادایم خیلی درخشان میبینم. من یک مادر هستم که 4 فرزند دارم و با آمدن حکومتی که در افغانستان حاکم است یگانه چیزی که از دست داده بودم تحصیل اولادایم بود. دختر صنف 8 مکتبم از تحصیل باز مانده بود و در اینجا اون مکتب میخوانه، اون مکتب میره مثل یک امریکایی برش قدر قیمت داده میشه. در اون بسی که طفلای امریکایی میره، در اون بس طفل من میره و من طبیعی است که آینده خود که اولاد خود اینجا درخشان میبینم. چرا افغانستان کشورم است، در نیم از وجود قلبم است. او را به هر عنوانی که باشه من دوست دارم و هر روزی که امکانات زندگی بر ما میسر شود ما بتونیم با تمام حق خود زندگی کنیم. چرا نه؟ او خانه خود ماست. و البته ما امریکا رو کشور خودم خود احساس میکنم. هیچ هم دوست دارم. مردم امریکا به ما خیلی محبت داد، خیلی به ما همدردی کرد، با زخمای ما رو مرهم گذاشت. البته هیچ هم خانه ما است دیگه. ما از اون انسانای شدیم که 2 خانه داریم. حاجی صاحب بزرگوار، سلام و احترام، عید شما مبارک. مبارک. روزه و نماز شما قبول، عبادت‌های شما قبول. سلامت باشین. سال نوتان مبارک. سال نو شما هم مبارک. دیگه خوب هستین، بخیر هستین. سلامت باشین، بخیر باشین. بیبیاجی عید شما مبارک و سال نو شما مبارک. مبارک باشه ان شاء الله. سال نو عید ان شاء الله همه‌شون خدا مبارک کنه. همه مسلمان‌ها و مؤمنین مبارک ان شاء الله. سال پر خیر پر برکت باشه ان شاء الله. آمین. جاری جوری سلامتی ان شاء الله. آمین. حاجی صاحب میشه خود معرفی کنین؟ ما از ولسوالی جاغوری ولایت غزنی هستیم. اسم مبارک شما؟ اسم ما جان علی محبی. محبی صاحب بزرگوار، بله. چقدر مدت میشه امریکا آمدین؟ اینجا تقریبا همین سال 5 دیگه. بسیار خوب. چطور از زندگی در امریکا؟ والله الحمدلله ما راضی هستیم. ما خیلی مسافرت کردیم در افغانستان، پاکستان، ایران، ولی اینجا خیلی راحتیم. آزار نمیده، کسی حرف نمیزنه دیگر. بسیار خوب جای است، راحت برای غریب خیلی خوبه. بیبیاجی، بسیاری از مادرای ما در افغانستان در مورد امریکا و معلومات ندارن. امی زندگی در امریکا برای افغانایی که مهاجر میشن میان چی رقم است؟ خوبه دیگه، خیلی خوبه. ما کمیش خوشی. ما از این خوشیم که بچه‌ایم جور باشه، جانی جوری سلامتی باشه، قوماوی دور بر جور باشه. ما خوش ببینیم دیگه جایی که جای نیه دیگه. همین خیلی خوب جای ما که راحتی ان شاء الله. دق ناوردین؟ نه دیگه زولو دی خورده دیال شکر خوبی دیگه عادت کردی. دیخ نمیاری. در افغانستان اقارب و دوستا و کسایی که اصلا یادتان نمیاد؟ میاد کلو بچه ما اونجا دیگه. قوما زیاده دیگه، برادرای ما، دوستای ما دیگه. بلدی زوایلات نداره، دیق میری دیگه. بسیاری ها میگن که می پیچه سفیدای ما که اصلا اینجا در امریکا بسیار دق میارن. اینجا زندگی بسیار فرق داره، همگی در کار هستن، اقارب نیست، دوستان نیست. این واقعیت است یا نه؟ بیکار نمیشه دیگه، بیکار نمیشه. مقصد که جانی جوری وقت خوشی باشه، دار جای باشه، اون شکر دیگه. ما شکر منیم که جانی جوره، وقت خوشی، سلامتی بچای ما، از خود ما دیگه. این شکر گزاری خدای دیگه. بسیار خوب. آقای صاحب شما گفتین که پاکستان هم رفتین، ایران هم رفتین، امریکا هم آمدین. بیاین که مهاجرت به کشورهای مختلف یک مقایسه کنیم. چطور است
زندگی در امریکا با در مقایسه با مهاجرتی که به پاکستان و ایران داشتین؟ 20 برابر 1000 برابر فرق است. اونجا اذیت میکرد ما مردم را، آزار میداد ما مردم را، حرفی بد میگفت. اینجا نه، هیچ کس کار نداره، نمیگه تو از کجایی، از کجا هستی، از کجا آمده، کجا میری. اینجا خیلی برای ما مردم راحت، کمی زخمی زبان نداره. اونجا بسیار زخمی زبان میداد ما مردم، اوقات تلخ میکرد ما. بسیار خوب. آیا میخواین که تا آخر عمر در امریکا زندگی کنین؟ تا که هستم هستم تا زنده ایم دیگه، چی کنیم دیگه؟ وطن ما که جور نمیشه. بیبیاجی میخوایی که همیشه در امریکا زندگی کنی یا نه آرزو داری که دوباره به افغانستان برگردی؟ قسمت باشه افغانستان که آرزو دارم که امنیت باشه، بیغامی باشه، کاربار باشه. خیلی آرزو دارم. وطن که خوبه دیگه، وطن آدم راحته، که مجبور نباشه. وطن خیلی خوبه که وطن باشه، بیغامی آرامی باشه. نه وطن خیلی خوبه. اینجا هم که شکر دیگه، شکایت ننی دیگه. امریکا خوشتون آمده؟ خوبه بد نیه. شما رو امریکا خوشتون آمده؟ والا خوشم نیه، چی کار کنیم؟ وطن ما جور نمیشه. حاجی صاحب بزرگوار، ما به شما عید پر از خوشی ها میخوایم. تشکر یک دنیا بیبیاجی. تشکر از شما هم تشکر. روزگارتون بخیر. عید شما مبارک. عزیزانو، له الماس تصور سره یم د موږ د ټولنې جامع الکمالات. سلامونه او اختر د مبارک. تاسو به د قبول تاسو ته قبول شي. سلامت شئ، بخیر او سلامت. وبخښه زما د سکشه په لاس. الکم الماس چې دی وروره مستری دی، آشپز دی، هیرو دی، د فلم ملک دی، وروره سوپرمن دی. خلاصه تاسو حسن نظر دی. ته ان شاء الله ژوند ولادي بخیر دی، خیرتي ده. څه دې جوړ کړی نن څه کوي ځوانه؟ نن خو د اول خدای چې د زمنګ د امکا د ادارې د خوانه د ملګرو غږ وکړي چې لکه ولنټیرز یا رضاکاران ملګری پکار دي. نو چرته چې د خدمت کاری مونږ بیا ته کوشش کوو چې اوس لکه نور خو څه نشو کولای، لکه خدمت کې ثوابونه ترلاسه. ماشاءالله. څه شی پخې؟ نو اوس چپس پخو، لږ مخکې مو د چپس نه مخکې مو د افغانستان شورنخود پخ کړیو، خو هغه تاسو مس کړل، تاسو مصروف وئ. غږ مو درمانه وکړ. خیر، خو چپس او پکوړې پخو وطني د ننګرهار طرف ته مشهوري پکوړې او چپس د رمسال پکوړې او چپس هغه پخو. هغه سره د ترخه چکنی، د رومیانو چکنی او د دنیا چکنی ناشته بس تازه ګرمه ملګری برازي او دا باخلی او ان شاء الله دینه وکایف. ته پوهیږي چې اکثر سره څه وګړي ماته وایي موږ داسې تصور کوو چې په افغانستان کې یو. بالکل دا واقعیت دی. دا نن کومه دغه برنامه چې موږ جوړ کړې دا د ټولو افغانانو لپاره ده، څوک چې په ورجینیا، میریلند او ډي سي کې اوسېږي. او بس دا نشته چې دا زما دا ستا، بس هر څه چې دي شریک دي، هر کس راځي چې هر څه د هر ځای نه اخلي، هغه خوري څښي. مخکې مفت میوه جوړه کړې وه، سمنک هم جوړ کړی و، چپس دي، کړایي دی، هر څه شته. یعنې ډېر ملګرو پاټلاک غوندې، یعنې ټولو ملګرو هم اشتراک کړی، ځان سره هم خلک راوړي. نو واقعا دغه مینه شته، د وطن مینه شته. دا دومره کمالونه دي چیرته زده کړي؟ بس دا مسافرۍ او د وطن مینې، د وطن یاد، دا هر څه یاد کړي موږ ته. دا خبره د دې لپاره کوم عزیزانو، څو وارې مې د الماس د لاس پخلی خوړلی، دا هر څه دی پخوي ډېر خوندور او مختلف شیان دی پخوي. وروره د دنیا کې چې څه خواړه دي هغه څه چې تاسو ذهن ته راځي دی په اعلی درجه پخولی سي. مسافري هغه سړی مجبوري چې باید درس زده کړي. نو موږ هم مسافري ډېره کړې. شاګرد نه منئ؟ ولې نه چې تا کارګري تا به استاد ځان سره ونیسو، نه وي چې دا وکړه که نه استاد امر کوه موږ کار کوو. هیله کوم د خدای لپاره تا ته بریالیتوب غواړم. نور هم بیا د اختر مبارک. تاسو ته هم بریالی ژوند غواړو، خوشحاله اختر درته غواړو. خدای دې وکړي چې دغه اختر چې دلته دی په خوشحالۍ او خدای دې همدغسې په وطن کې هم خوشحالي راولي چې ټول خلک خوشحاله سي. دغه تېر ناورینونو لږ خفه کړي وو، خدای دې زر تر زره دا ودرئ او چې بس بیرته وطن ته کلاړ شو، دا به ډېر خوند وکړي چې همدغه شېبې وطنوالو سره تېرې کړو. همداسې دی وروره. کور دې ودان. ډېره مننه چې دونه زحمت باسئ ارجمند.
درنو لیدونکو هم د اوس د خپل د ټولنې له یو مشر سره ناست یم. په امریکا کې د مشرانو ژوند یو څه له افغانستان سره توپیر لري، یو څه نه ډېر توپیر لري، ټولو ته لري، خو مشرانو ته په دې ډېر توپیر لري چې دوی هغه د خپل د تقاعد یا د بازنشستګۍ په وخت کې امریکې ته راسي او دوی کاملا یو بل محیط سره مخامخ سي. دلته ټول خلک مصروف او سرګردانه دي، هغه د افغانستان ټولنیز ژوند هغه ګډ وخت دوستان عزیزان ټول لاسه لاړ سي او دلته مطلق دوی ته دنیا بدله وي. ځوانان خو ځي کار کوي، له سره ځان ته اړیکې جوړوي. زه غواړم دغه تجربه له خپل عزیز مشر نه چې راسره دی واورم. حاجي صاحب سلام و احترام، اختر مبارک. کیدای شي موږ ته ځان وپېژنئ او لیدونکو ته. سلام علیکم، خوشحاله شم چې تا له نږدې نه وینم. اختر مبارکي ورته وایم تاسو ته، ټول وطندارانو ته چې هر چېرته ځي پوه شي که نه، ښه اختر ورته غواړم، خوشحاله او ارامه اوسي. سلامت اوسئ حاجي صاحب. کیدای شي ځان راوپېژنئ؟ زما نوم محمد هاشم سحاک، د لغمان ولایت یم، کابل کې ژوند کوم. پخوانی ستای منصب د قوای هوایي وم، تقاعدي. نو اوس امریکا کې یم، خپل زامنو سره دلته یم. ماشاءالله. حاجي صاحب څومره موده کېږي چې امریکې ته راغلی؟ زه تقریبا 3 کال زما کېږي چې دلته راغلی یم. د خپل زامنو له خوا نه بلل شوی یم او دلته راغلی یم، دلته ژوند کوم. نو زما دوه ماشومان هم زیر سن په کابل کې دي. نو بس کله دلته یم او کله کابل کې یم. نو د هغوی د خبر اخلم نو تر څو چې دوی حساب معلوم شي چې مثلا راشي دلته. حاجي صاحب ماشاءالله زه یقین لرم لوی عمر دی په افغانستان کې تیر کړی، یاران دوستان خپلوان عزیزان به لري، هغوی به کیدای شي ډېرې پوښتنې ولري، په خاصه توګه د تاسې د عمر کسان. څنګه دی په امریکا کې ژوند په خاصه توګه تاسو ته؟ په امریکا کې ژوند خو ښه ژوند دی. امریکا یو لوی مملکت دی، خودکفا دی، ډېره ښه آب و هوا لري، پاک سوتره دی. په هر لباس و په هر ژبه په هر مذهب چې اوسي ازادي ده، کوم مشکل نشته ده. یو ذره دا دی چې مثلا سپین ږیري خلک متقاعد یا مثلا هغه بازنشسته وته یو ذره مشکل ده چې دوی کور کې مثلا یو ذره خفه کېږي د وطن په یاد باندې پوه شو که نه. او نور ځوانانو دپاره بیخي ښه محیط ده چې زه تحصیل وکړي، دلته کار وکړي. او نو امریکا کې مساعد ده، شرایط د ټولو دپاره چې دلته ژوند وکړي. نو امریکا ښه ژوند ده، نو خلک راضي دي او خلک خوشحاله دي. خپل همغه دود و دستور عنعنات پوه شوې ټول هغه کوي، عملي کوي، کومه هېڅ موانع شی نشته ده. حاجي صاحب د روزمره مسؤلیتونه هم څه دي که راته ووایئ؟ څه کوئ روزمره؟ روزمره مسؤلیت نو همغه چې اودس لمونځ کوو، نو بیا هغه وظیفه شی کوو، بیا نو بیرون چې یو چکر وځو. ښه ده، یو وطندار زمونږ د افغانستان هغه هم دی، هغه هم بیرون راوځي، زه هم بیرون راوځم، دواړه هم داسې چکر وهو او د همغه وطن قصې و خبرې کوو. بیا راځو هلته چوکۍ دی او پارکک دی، همالته کښېنو، ور اختلاط کوو. نو داسې کوم مسؤلیت هغه زه نه لرم. نو زامن مې ځي وظیفې ته، څوک وخته څوک ناوخته بېرته کور ته راځي. نور دلته کوم وظیفه مسؤلیت زه نه لرم. کور ته مو جومات نږدې نشته؟ نه والا مسجد لرې دی، مسجد لرې دی، تقریبا یو 25 دقیقې لاره ده چې مسجد ته لاړ شو موټر کې. نو مسجد لرې دی متاسفانه. دلته د په امریکا کې نوي دوستان نه دي پیدا کړي؟ نه خیر، زما شکر د فضل د خدای دلته خپلوان زموږ ډېر دي، زما ورېرونه دي، خورایي دي، ماما زمان د ورونه مې مثلا ډېر نام خدای یو لوی ګڼ لوی فامیل لرو، زیات یو استعداد فامیل زموږ مثلا په نیویارک کې دی، هغوی د تقریبا 40 کاله کېږي چې راغلي دي. شکر ده نو دلته نو موږ فامیل لوی ده، دلته یو جمعه بله جمعه پارک مارک ټولېږو، یو بل سره وینو. حاجي صاحب یو پوښتنه کوم، په صادقانه توګه ځواب راکړه، دق نه راځي امریکا کې؟ والا دق راځم، په رښتیا چې دق راځم. ولې زما ټول عمر
په کابل کې تیر شوی دی، همالته زه لوی شوی یم، 15 کاله ما په قواوی کې خدمت کړی دی. نو د کابل ټولې کوڅې او کارتې او د چرایګانې زما هر شی دا د بیروبار یې ما ډېر خوښېږي. پوه شوې چې د وطن خلک دي هر شي ته بس هغه دي، نو زه ډېر هغه پسې خفه کېږم. پوه شوې که نه، چې زه باید کابل ښار کې چون لوی شوی یم، ګرځېدلی یم، اما پل خشتي، جاده میوان، پل باغ، دا ځایونه زما یادېږي. نو اخترونه دي هغو ځای زما یادېږي چې څه اخترونه دي، یو بل کله ځي راځي. مثلا هغه ده دلته یو ذره محدودیت ده، نو یو ورځ اختر ده، بس نو ټول خلک وظیفو کې دي. دومره خلک دلته نه ګرځي، نو ټول خلک وظیفو کې دي، یا وظیفې کوي یا کور کې خوب کوي. پوه شوې که نه، دلته ټول خلک مصروف دي. نو فعلا شاگرد هستم، از مکتب فارغ شدم. پارسال امسال من صنف اول پوهنتون هستم، بیولوژی رشته‌ام است و انشالله میخوایم که یک دکتر دندان باشم. چرا میخواین دکتر دندان باشین؟ چون که خوش دارم کمک کنم مردم خنده کنه، دندانایش جور کنم، اسمایل داشته باشن. اتفاقا نیست در امریکا طب دندان بسیار قیمت است و خوب پیسه داره. بله، پوهنتون در اینجا بسیار زیاد قیمت است. فعلا من در اینجا که عمیم کاکامشون زندگی میکنم. بله، اما ما فول رایت اسکالرشیپ گرفتم، در بورس پوهنتون میخوانم. ماشاءالله اسکالرشیپ گرفتین، آدم لایق معلوم میشین. اما تو میگن. ما میخوایم به عنوان یک دختر خانم افغان که تازه آمدین، مهاجر هم هستین، زندگی رو چگونه میبینین؟ آینده خود چگونه میبینین؟ آیا آسان است که اینجا آدم موفق شود؟ خصوصا برای یک دختر آسان است موفق شود در امریکا؟ در حقیقت موفق شدن ارتباط با زحمت کشی داره. هیچ کار به آسانی انجام نمیشه، اما بله شکر الحمدلله در اینجا زیاد فرصت وجود داره. مثلا دخترها میتونن مکتب برا، پانتون برا و همچنان میتونن کار کنن. زیاد فرصت وجود داره. موفق شدن من میگم که زحمت کشی زیاد داره. من خودم از شاگرد از صنف 9 شروع کردم اینجا، به خاطر که هم مکتب میرفتم هم کار میکردم. فامیلمشان در قطر هستن، در رفیجی کمپ. فعلا کم کمک کم داشتم. مثلا پدرجانم مادرجانم در قطر هستن، عمه‌مشان اینا کمک میکردن، اما بازم زحمت زیاد داره. من میگم که اگر زحمت بکنم بازم میخواه بر چیزی که بخواین برسه. زیاد کمک داره. خیلی خوش هستم که در اینجا هستم فعلا. ما به شما موفقیت‌های بیشتر میخوایم. تشکر. زورا نوابی هستم. واقعا خوشحال هستم که افغانای ما در یک جمع خوب امروز سپاسگزاری میکنم از کسایی که گرداننده برنامه بودن. واقعا افغانا را در یک جمع خوب با یک صفا و صمیمیت یک تجمع بسیار عالی ساختن و با هم نشستن و نوروز و عید با هم تجلیل میکنن و مسرت میدانم به اینکه یک روز تاریخی که نوروز و عید با هم آمده را به همه هموطنان خود چی در خارج و چی در داخل تبریک و تهنیت عرض بدارم از طریق تریبیون و برنامه شما که نشر میکنین. واقعا شخصیت شما برای مردم ما و وطن ما عزیز بوده و است. همیشه شما برنامه‌های خاص داشتین. عزیزان ارجمند، امیل از یکی از مسئولان جامعه همبستگی مسلمانان امریکا، جامعه که امین میله امروز ترتیب دادن با ما هستند. سلام و احترام به شما، عید شما مبارک، سال نو شما تبریک. تشکر صدیق صاحب معزز، عید شما مبارک. و از طریق برنامه‌ای که شما عید هموطنان ما در گوشه و کنار دنیا که زندگی میکنند داخل کشور عزیز ما افغانستان هستند، در امریکا هستند، باشان عید و سال نو تبریک میگیم. به ما و بیننده ما کوتاه خود معرفی کنیم. تشکر صدیق صاحب. نام نجیب شکور است، یکی از همکارای یونایتد مسلم کمیونیتی آف امریکا یا جامعه همبستگی مسلمانان امریکا.
هدف از برگزاری این میله چی بود؟ هدف از برگزاری میله امروز که روز عید هم بوده، دیروز روز عید بوده و امروز ما خواستیم که هم روز عید و هم سال نو هجری شمسی 1405 با افغانای ما که در 3 ایالت امریکا که در واشنگتن دی سی، مریلند و ویرجینیا زندگی میکنند خواستیم یارا تحت یک چتر واحد بیاریم، یک پارک با هم جمع شویم تا می روز ملی ما را که روز نوروز بوده و روز عید ما را که یکی از روزهای خوشی ما را با هم اینجا تجدید بکنیم و انشالله با هم باشیم. پیام شما با برگزاری ایمیل چی است به هموطنانتان؟ پیام ما واضح است. یونایتد مسلم کمیونیتی اف امریکا که از نامشان واضح است، هدفشان از اتحاد است، هدفشان از یک جا شدن است، یک جا شدن کل مسلمانان و خاصتا افغانای ما که در امریکا زندگی میکنن. ما میخوایم که از طریق این برنامه ما 3 چی خود داریم، یعنی 3 هدف مشخص است که میگیم که فیت، ایدنتیتی و سرویس. فیت ما اسلام است، ایدنتیتی ما مسلمان و افغان هستیم و افغان امریکن در اینجا زندگی میکنیم و سرویس هدف ما است که ما خدمت بکنیم، به جامعه خود خدمت بکنیم و از طریق اداره ما به کل در مجموع چیزی که به عنوان یک انسان ما مسئولیت داریم در قبال امنو خود و امنوان خود و امنان خود باید ما شما خدمت بکنیم و هدف ما همین بوده که ما همگی را جمع بکنیم تا ما اتحاد ما اینجا یک تمثیل از اتحاد خود داشته باشیم. این جامعه فقط بر افغاناست یا تمام مسلمانان امریکا؟ این جامعه از نامشان که واضح است، یک جامعه یونایتد مسلم کمیونیتی اف امریکا به کل مسلمانان امریکاست و از قشرهای مختلف با زبانهای مختلف صحبت میکنن، از کشورهای مختلف هستند، به کلگی هستند. اما خاصتا برنامه ما به کلگی است، مگم مخصوصا به افغان است، به خاطر که بعضی از مسائلی که امروز مثال از اون ما داریم روز نوروز است، این یکی از رسومات دینی افغان است. ما خواستیم که این را تجدید بکنیم. بعضی از پروگرام‌های مشخص به افغان است که ما چطور بتونیم هم دین خود، هم کلتور و فرهنگ و شناخت خود در امریکا به نسل آینده خود نگاه بکنیم. سپاسگزارم از شما. ماشاءالله دغه زمونږ ټولنه دومره یوه ښه فعاله ټولنه لرو چې خدای دې همداسې نورم برکت کې واچوي. ماشاءالله. افغانستان افغانستان زنده باد. افغانستان